السلام علیکم. نن به یو لنډه ویډیو درته جوړه کړم. د ساکرامنټو کې د سمرفیلډ په نامه پارک دی او په دې پارک کې لوبې کیږي، مسابقې هم کله کله کیږي، خو زیات وخت پریکټیسي لوبې پکې کیږي. ماشومان دي او د نیمه ځوانان ورته وایي، که نوي ځوانان دي دوی راځي راولي، د مکتبونو څخه ښوونځیو څخه یې راولي او دلته دوی پریکټیس کوي، یا کله کله لوبې هم کوي. په دې پارک کې کله کله د کرکټ لوبې هم کیږي او د پارک په بل سر کې مخامخ چې معلومیږي هغلته د باسکټبال لوبې هم کیږي او دا هغه بخش چې دوی د جوړ کړی د ماشومانو د ساتیري دپاره معلومیږي. دا وګورئ، تاسې د پریکټیسونه وګورو په ترتیب باندې کوم ځای کې ښه صحنه پیدا کړم تاسو ته درته ښیم. د ماشومان خپل په منځ کې سره پریکټیس کوي د بال ځغلي او په دې اصلا هدف دا دی چې تاسو فکر کوئ چې په امریکا کې یا په نورو ځایونو کې به هلکان لکه د افغانانو ټوله ورځ ناست دي، موبایل به ګوري یا به تلویزیون ته ناست دي. دغسې نه دی. دغلته په معین ټایمونو باندې ماشومان راولي، پریکټیس ورباندې کوي، تربیه کوي، روزي یې، ټرینران یې ورسره دي. دا مخامخ چې معلومیږي د تور کمیس چې دی دا ټرینر دی، کار ورسره کوي. دغه بل دلته دا بل ټرینر دی، دلته ورسره اخته دی. هر ګروپ کې خپل ټرینران لري. هغلته مخامخ هم چې داسې وګورئ مابین کې هغه ټرینر یې ورسره لګیا دی، دغه بل کې هم دی. او هلته بل ګروپ دی، دوه درې ګروپه هلته دی لري چې معلومیږي خیمګاه که سره چې معلومیږي دغه شاته هغلته هم بل ګروپ لګیا دی ټریننګ کوي. د ټول آمادګي د دې دپاره چې د ماشومانو څخه ښه د ساکر دی ورته وایي په امریکا کې او په اروپا او نورو ځایونو کې فوټبال ورته وایي، چې د فوټبال پلیران سي. بیا ټول یې ښه دي، خو دا ښه تکړه تکړه دي، دا ښه ټرین کېږي. بیا په دې وکوي نو بیا په ترتیب باندې ښه ښه ځینې انتخابوي لوړ میچونو ته یا لوړو بازیانو ته. دلته د دوی تر مابین خپلې مسابقې کېږي، ښه ښکلې مسابقې. هلته تاسو وګورئ چې خلک راغلي دي ورته ناست دي، دا والدین دي، پلرونه راځي ورته. دلته ښه والی دا دی چې ماشومان چې راځي دغسې لوبو ته، بیا د هغوی والدین مشران ورسره راځي، هغه هم یې تشویقوي، هم یې تعقیبوي، خپل اولادونه تعقیبوي. نو په دې کې دا وینه د والدین دي چې په دې خوا کې ورته ناست دي، دا خوا کې دلته هم دا دي ورته ناست دي. دا ځای کې به هم تاسې ووینئ چې دلته هم دا دي ورته ناست دي او هلته هم په هغه شا کې ورته ناست دي. دوی ټول خپل ماشومان تعقیبوي، ټرینران یې تعقیبوي، ګوري چې دوی د ماشومانو ته صحیح روزنه ورکوي که نه ورکوي ورته. په دې ملکونو کې هر سکول سره په هفته کې حد اقل یو ځلې به د والدینو سره استادان یا امیر د مکتب یا مسؤلین هغه حتما لیده کاته ورسره لري او نور بیا د لیکونو په ذریعه باندې منظم او عین تلیفون ورته کوي چې مثلا نن یې ماشوم دغه تکلیف درلوده، یا خوب یې نه و کړی، یا درس نه و ویلی، یا مثلا شوخي یې کوله، یا څه بل غلطي ځینې کېدله، معلومات یې اخلي چې دا ولې څه پرابلم دی. او عین حال کې که څه مشکل ولري، والدین هم بیا همدغسې تلیفون کوي مکتب ته یا ښوونځي ته، یا هلته بیا د استادانو څخه پوښتنه کوي چې زما ماشوم نن راځي نه و د مکتبه څخه، دغسې یوه خبره ورته پېښه شوې ده یا دغسې یو تکلیف ورته پېښ شوی دی. نو دلته منظم ټول والدین خپل د اولادونو په روزنه کې ورسره لګیا دي.
اولادونو روزل د همدغه وخت څخه شروع کېږي. دا اوس وخت دی هغه دی سره بخش په ټوله سوله دا دی وګورئ په یو شپلاق یې ګرد سره راټول کړل دا ټولیږي. یعنې په دې کې یو شی چې مهم دی هغه دا دی چې انضباط او ډسپلین زده کوي، اصول زده کوي ماشومان، د امر منلو تعقیبول دا زده کوي. دا ډېر مهم دی د ماشوموالي څخه. لکه زموږ ماشومانو ته چې دغه ورته کوي، زموږ ماشومانو ته چې دا کار مه کوه بس سر کښته واچوي، خامخا یې کوي په زور کې. دلته بیا ماشومانو څخه دغسې عادت کوي دلته چې استاد یو شپلق ورته وکړي ودرېږي درېږي، چې وایي کښېني کښېني، چې وایي ولاړ شي ځي، چې وایي وځغلي ځغلي. او دغه ځای څخه شروع کېږي د دوی ټریننګ، د دوی تربیه او روزنه. یو مقصد مې دا دی چې د دې علاوه چې دوی ته دلته د فوټبال دپاره ټریننګ ورکول کېږي، روزنه ورکول کېږي. د دې نه علاوه دلته دوی پرنسیپونه زده کوي، اصول زده کوي او په اجتماعي ژوند کې خپل رول پیژني. دلته نوبت ته مراعات کېږي چې څنګه مثلا نوبت یې په خپل نوبت باندې راځي، یو پریکټس چې ورته کوي په نوبت څنګه باید مراعات کړي، د بل نوبت باید څنګه ورته ورکړي، ورته همکاري څنګه یو د بل سره وکړي، هماهنګي څنګه سره جوړه کړي، کوپریشن او کوارډینیشن څنګه سره کوي. دا مهمې خبرې دي چې زموږ خلک خطا غټانې نه سره لري، متاسفانه وي په خواشنۍ سره چې هغوی یې نشي کولی، مګر دلته دوی د کوچنیوالي څخه دا ورته زده کوي. که یو ماشوم یا نوی ځوان لږ څه غلطي وکړي نو دستي هغه بل ملګری یا ټرینر یې هغوی ورته وایي چې دا د اصولو خلاف دی، د قانون خلاف دی. دلته خبره چې دغو نه په وپوهېدو چې دا د قانون خلاف دی نو هغه د دوی دپاره ډېر بد لفظ دی، لکه ښکنځل چې ورته وکړي په حساب یا ډېره بد توهین کې چې ورته دا کار دی د قانون خلاف وکړي. دلته کوشش کوي خلک چې د قانون خلاف کار ونه کړي. ماشوموالي څخه هم داسې ټرین کوي. ښه واضح خبره ده چې ټول خلک خو هر څونه چې خواري هم ورسره وکړي سل په سلو کې خو نه کېږي دا رقم، اما زیات خلک یې همداسې دي چې قوانین مراعاتوي، د قوانینو مطابق کار کوي، یعنې په پرنسیپ او په اصولو باندې کار کوي، اموخته کېږي، عادت کېږي. که چیرې هر څوک، هر والدین او پلار د خپل ماشومانو دپاره همداسې لاره غوره کړي چې ماشومان د ماشومتوب څخه په اصولو، په قوانینو، په زده کړه، په مراعاتولو باندې عادت کړي، بیا په لویوالي کې ډېر مشکل نه ورته لري. په لویوالي کې یوازې یو یادونه ورته کېږي او نوي اصول ورته ښودل کېږي، نور هغه ډسپلین او انضباط او قانون پذیري یا د قانون قبلول هغه یې د مخه د ماشوموالي نه زده کوي. وګورئ تاسو هغه دې اوس هغوی کوي، دلته پریکټس کوي، شان ورته ښیي چې څنګه یو د بل سره په مینه محبت باندې لوبه وکړي، څنګه نوبت ونیسي، چاته نوبت ورته ورکړي، څنګه یې ورته ورکړي. دا ټول شیان چې دي دا په نظم او ډسپلین پورې اړه لري. انضباط، ډسپلین، نظم دا په ژوند کې ډېر مهمه برخه ده چې په خواشینۍ سره زموږ په وروسته پاتې ملکونو کې دغه شي ته ډېره توجه نه کېږي. خلک ماشومان خود سره لویانېږي په خپل کوڅه کې او که مکتب ته هم ځي چندانې څوک یې د نظم، انضباط او ډسپلین په غم کې نه دي. هغه یو څو مضمونونه چې ورته انتخاب کړي دي هغه هم کاره کم دي، که ښه دي یا بد دي، بس هماغه زده کړي یو څه به وکړي، امتحان ته ځان برابر کړي. دا نفر اوس ورته ولاړ دی، دا خبرې ورته کوي، لاره ورته ښیي چې لاین څنګه جوړ کړي، نوبت څنګه ونیسي. اواز یې که واوریم خیر، کوشش وکړم چې د خپل اواز درته واسو او دا دی ښیي ورته چې تاسو څنګه یو بل سره تعامل وکړي، څنګه سره جوړ سي او څنګه خپله لوبه مخته بوځي. وګوره دا ماشومان ښه یو بې تربیګي نه کوي، هر یو په خپل ځای باندې خپل موقف نیولی دی، اماده دي و امر ته چې ټرینر یې څه هدایت ورته ورکوي. په یو غړۍ کې هغه دی
سره تنظیمیږي. د دې ټولې ویډیو څخه مطلب دا و چې ماشومان مو په منظم ډول باندې وروزي، یا ټرینر ورته ونیسي، ټرینر ته یا په خپله کار ورسره وکړي، خو اصول په زده کړئ، ډیسپلین په زده کړئ، انضباط په زده کړئ، قوانین په زده کړئ، د قوانینو مراعاتول په زده کړئ، د انضباط او ډیسپلین مراعاتول په زده کړئ، او داسې مه پرېږدئ چې په خپل سر باندې ټول شیان وکړي. نو د ماشومانو تربیه کول اسانه کار هم نه دی، وخت هم غواړي، زده کړه هم غواړي، حوصله هم غواړي، او خپل مخصوص ټرینران لري. خو بیا هم د والدینو خبره ډېر رول لري. د والدینو خبره ډېره مهمه ده، په اول قدم کې ارزښتمنه ده. نو تاسو خپل د ماشومانو سره ښه په نرمه رویه باندې، په نرمه لهجه باندې کار وکړئ، او ماشومان مو ډېر لچبازه مه مخته کوئ، مې عادت کوئ، هسې مه کوئ چې هر شی وغواړي راکړه، بس په ژړا سې پښې لغته، پښې لاسونه وهي او لغته کې وهي او چغې وهي چې دا شی غواړم، هغه شی غواړم، او تاسې په غېږ کې کلک نیولی شاه جان او قربان دغه دی، بس واخله. دلته دا رقم نه ورسره کوي. دلته چې ورته ویل شی لازم نه وي، ورته دا ستا دپاره نه دی، که ماشوم هر څونه وژاړي نه ورکوي، وایي دا ستا دپاره نه دی، او ماشوم بیا په دې پوهېږي چې دا زما دپاره نه دی. دا یو لنډه دغه مې ستاسو دپاره جوړه کړې وه. هیله مند یم چې تاسو دې لوبې څخه هم ټرینینګ څخه هم خوند واخلئ، او څه به یو ایډیا به درته پیدا شي، او په عین حال کې به دا زما خبرې هم خدای دې وکړي چې پر تاسو باندې بدې نه وي لګېدلې. او هیله مند یم چې ستاسو د ګټې دپاره، یو ستاسو ماشومانو دپاره په ګټه وي. تاسو ته تر نوي ویډیو جوړولو پورې په مخه شوی یم. الله مو مل شه، ژوند ولرئ. خدای پامان.